ډېر ښکلی. زه دا خپله مقاله په خپله یوه خطه ختموم، هغه دا چې نه اصول او نه ترتیب شته پکې، چې نه اصول او نه ترتیب شته پکې، ځکه خپل کور راته زندان جوړ شو. د کور یو تن مې کور ته کور نه وایي، زما د کوره پاکستان جوړ شو. دا د پښتو ژبې او ادب د ننني دور پوهان دانشور سکالر ښاغلی عبدالرحیم روغاني صاحب چې تاسو ته یې خپله سپېڅلې مقاله واوروله. روغاني صاحب په نږدې ورځو کې په یو محفل کې دا اعتراف کړی و شاکر صاحب چې ما 21 کاله شاعري نه وه کړې، او خبره د دې نه جوړه شوه چې پښتانه شاعران د بې قدره خلکو په ولقه کې دي او د بې قدره خلکو په چاپېرچل کې شاعري کوي. نو هغه وایي چې ما 21 کاله صاحب صاحب شاعري نه وه کړې، خو کله چې ما نوې نغمه چاپ کوله نو زمیندار سړی وم، لږ پټی مې و هغه به مې کوو، نو چې نوې نغمه چاپ شو نو دا پټي نه پکې خلاص شوم. دا د نږدې ورځو خبره ده. او چې بیا کله ما زورېدلي احساسات چاپ کړو نو یو کور مې و، یو کنال کور مې و، هغې کې به اوسېدم خو دا کوره پکې خلاص شوم. او بیا یې خپله ډایري چې راوویسته نو هغې په یوه اوږده سپینه چیرړه تړلې وه چې تارونه ته یو سایډ ته بل سایډ ته وتې وو. نو شمس صاحب ورته ووایي په سیزنۍ دې تړلې ده ډایري، نو وی په سیزنۍ مې ځکه تړلې چې الواد مې دی. دا و عبدالرحیم روغاني صاحب چې تاسو ته خپله مقاله واوروله. او زه اوس د شیرزاده ساجد صاحب د بر سوات د هغه د کلي نه زمونږ ملګري مېلمانه راغلو، هغوی ته د زړه له کومې نه دلته په راتګ باندې هرکلی وایم، او د هغه په دې شعرونو باندې خپل شاعر ملګری راغواړم چې هیڅ پروا مې نه وه که پردو خلکو پردی کړم، هیڅ پروا مې نه وه که پردو خلکو پردی کړم، څوک چې مې په زړه کې وو هغو خلکو پردی کړم، یو لاس مې د سرو بل مې د سپینو یارانو ډېر، یو لاس مې د سرو بل مې د سپینو یارانو ډېر، شوم چې بې پیسو نو د پیسو خلکو پردی کړم، او لاس کې چې تسبیح په سر پټکې ګیرې اوږدې لري، لاس کې چې تسبیح په سر پټکې ګیرې اوږدې لري، یه خلکه زه دې قسم له خو خلکو پردی کړم، او زه مینه کوم مینه پالمه مینه غواړم، دا مې د قصور په دې قصو خلکو پردی کړم. دا نظم لیکونکو ملګرو کې حکیم الله بریالی زما خیال دی هغوی راونه رسېدل. زه خواست کوم ملګري جاوید اختر اختر ته چې راشي او په چغه باندې لیکلی خپل نظم تاسو ته واورئ. جاوید اختر د څونه ملګري چې راغلي دي د زړه د اخلاص هغوی ته په خیرالی وایم. که مونږ په دې ژړی کې او باران کې یقینا چې احسان دی د ډېر لرې لرې نه څونه ملګري چې راغلي د ټولو ته بیا په خیرالی وایم. ډېره زیاته مننه. او نظم د ساجد صاحب په کتاب باندې دی جي او ساجد صاحب یقینا چې د انګلیا غوندې په ښار کې داسې د خپل پښتو یاد ساتل زما په خیال لکه څومره دا دته پکار دی او د څومره لویه قرباني ده چې یو سړی په دومره رنګینو کې او په دومره خوند کې خپل ثقافت او خپل پښتو یاد ساتلی شي. زما په خیال څومره چې داد ورکېږي هغوی دپاره کم دی. نظم دی جي په توره شپه کې خاموشي خوره ده، په توره شپه کې خاموشي خوره ده، زه یې د فکر نه رڼا اخلم، مینه یې هم د جنون مینه ښکاري چې دې حالاتو کې رڼا ورکوي. وایم چې شمع یې عظمت ته لوګې چې په پیرس کې پښتو یاد ساتي. د ده کتاب کې زه خپل ځان ته ګورم، بیا پکې خپل سوي ارمان ته ګورم. داد ورکوم دا پلاتون بچی دی، د نر بچی دی، د پښتون بچی دی. داد ورکوم دا پلاتون بچی دی، د نر بچی دی، د پښتون بچی دی. دلته د ویښ ضمیر خاوند پکار دی، دلته احساس له نوې ژوند پکار دی. دا زمنم د ښکلاګانو ښار دی چې چېرته مینه هېڅ دوام نه لري. نوم راله هلته د یارۍ ساتي، ګوره پښتو راله ژوندی ساتي.
دا و ملګری جاوید اختر چې خپل معاغه نظم یې په چغه باندې تاسو ته واورو او په دې پسې د دې دستوري سحره چې د چا په سر ده د چغه کتاب خالق ښاغلی شیرزاده ساجد د هغه په دې شعرونو باندې راغواړم چې تاسو ته خپل کلام هم واورئ او څو خبرې هم وکړي تاله پیدا چې کړم زه په زړه چاودون ګلونه تاله پیدا چې کړم زه په زړه چاودون ګلونه لکه سپرلی به دې خواره کړم په ژوندون ګلونه او ما ته ملګرو د سپرلي اندازه ولګېده ما ته ملګرو د سپرلي اندازه ولګېده چې مې جانان وربل کې ایښي وو پرون ګلونه او پرون پښتون په خپل نظر و شهنشاه د وطن ولې په سترګو کې نن وشو د پښتون ګلونه او بېګا مې ولیده چې سر یې په زنګون ایښی و ایله مې ولیدل په ژوند کې په زنګون ګلونه بېګا مې ولیده چې سر یې په ژوندون ایښی و ایله مې ولیدل په ژوند کې په ژوندون ګلونه او جنون پې زور شي ښار ته ځي د چا د کور په طرف کله چې یاد شي په صحرا کې د مجنون ګلونه او زه به دروغ وایم چې ستا رخسار ته ګل ووایم والله چې نه خوري ستا د مخ سره سمون ګلونه او ساجده ګل به په لاس درشي خو د خدای په فضل په عقل کله دې خپل کړي افلاطون ګلونه سټیج ته راغواړم د دې شعرونو د دې کتاب سختن ښاغلی شیرزاده ساجد صاحب چې راشي او تاسو ته خپل خوندور کلام واورئ شیرزاده ساجد او څو خبرې وکړي ټولو راغلو مېلمنو ته پخیرالي وایو او بیا د ټولو مېلمنو ډېر موږ مشکور یم چې هغوی دلته رالو خپل ډېر په هغه مصروفه وخت کې موږ دپاره وخت وایستو بیا خاص کر ساحل صاحب دلې او شاهد صاحب دلې او روغاني صاحب هم ډېره مننه کوو چې هغوی ټول ملګرو ته ټلیفونونه وکړو دا د ټول د دې پروګرام دا د خپل سر اخیستی نو زه به دغه ووایم یو نظم غزل به ووایم اصل کې خو ما ته پته نه وه چې مونږ به په کوم څه وایو واده ستا دی او دا یو غزل دی وایي په ښار کې ګرځې خو زما د زړه په ښار نه راځې په ښار کې ګرځې خو زما د زړه په ښار نه راځې په لارو ګرځې خو زمونږ د کور په لار نه راځې او خوږه جانانه لږ مې پوهه که دا څه وجه ده خوږه جانانه لږ مې پوهه که دا څه وجه ده چې د اغیار غوندې راځې لکه د یار نه راځې خوږه جانانه لږ مې پوهه که دا څه وجه ده چې د اغیار غوندې راځې لکه د یار نه راځې او دا مې د مینې بیدارۍ کې کمزوري ښکارېږي دا مې د مینې بیدارۍ کې کمزوري ښکارېږي چې خوب کې هم راله په عمر کې یو وار نه راځې او مه وایه داسې چې د چا ما ته حاجت نشته دی مه وایه داسې چې د چا ما ته حاجت نشته دی په کار د هر چا یې خو ته د چا په کار نه راځې مه وایه داسې چې د چا ما ته حاجت نشته دی په کار د هر چا یې خو ته د چا په کار نه راځې او نن مې د ژوند د شهید زړه په روضه پیښه نه کړې نن مې د ژوند د شهید زړه په روضه پیښه نه کړې پوهه یم بیا به مې سبا لا په مزار نه راځي او د جانان کلي ته خو ځې ساجده بیا نه ولې د جانان کلي ته خو ځې ساجده بیا نه ولې واپس په سرو سترګو راځې مګر خمار نه راځي